سلامونه دوستانو. نن ماته ډیر کمنټونه راغله و د افغانستان لوبه څنګه شوله. نو نن د افغانستان تمریناتي لوبه وه د ساوت افریقا سره، خو بدبختانه د باران له امله یې لوبه لغوه کړله. نن په تمریناتي لوبو کې 3 لوبې وې چې یو د پاکستان او نیوزیلند وه، بل د افغانستان او ساوت افریقا وه، او درېیمه لوبه د بنګلادیش او سریلانکا وه چې 2 لوبې وشوې خو د منګه ونه شوه. د منګه لوبه کې باران وشو. د پاکستان او د نیوزیلند لوبه دا اوس هم روانه ده. پاکستان 345 ټارګټ ورکړه، نو نیوزیلند اوس چیس کوي په 52 بالو کې 200 رنزه پاتې دي. نو بله خوا د سریلانکا او بنګلادیش لوبې ته که وګورو، سریلانکا په 203 کې آل اوټ کړه، بنګلادیش اوس ټارګټ ورپسې چیس کوي 19 رنز پاتې په 16 بالو کې. نو اخوا بنګلادیش وګټه او دلته نیوزیلند ګټي. نو دواړه لوبې لا نه دي خلاصې، خو د افغانستان اوله تمریناتي لوبه ونه شوه او بله تمریناتي لوبه د سریلانکا سره په 3 تاریخ باندې ده، په 3 اکتوبر باندې د سریلانکا سره ده. بیا چې د تمریناتي لوبې خلاصې شي، د ورلډ کپ اوله لوبه چې زمونږ ده د افغانستان، هغه د بنګلادیش سره ده په 9 تاریخ باندې. نو دا عکسونه دي، بارانو لوبه ونه شوله. زه خیر دا خواستم تمریناتي و صحیح لوبه نه وه، خو کمنټونه ډیر راغله ځکه مې دا ویډیو جوړه کړله. نو خوشحاله اوسئ.